مونږ تاسو پیدا کړی نو ولې په دې حقیقت یقین نه کوئ تاسو کله غور وکړ دغه نطفه چې تاسو پر رحم کې غورځوي له هغې نه ماشوم تاسو جوړوي که د هغه جوړونکي موږ یو موږ ستاسو په منځ کې مرګ مقدر یعنی ټاکلی دی او موږ له دې نه بېوسې نه یو چې ستاسو بڼې بدلې کړو او په داسې یوه بڼه کې مو پیدا کړو چې تاسو پرې نه پوهیږئ تاسو خو په خپل لومړني پیدایښت باندې پوهیږئ نو ولې پند نه اخلئ آیا تاسو کله غور کړی دی دغه تخم چې تاسو یې کرئ له دغو نه کښتونه تاسې رازرغونوئ او که د هغو زرغونوونکي موږ یو که موږ وغواړو نو دغه کښتونه به بوس وګرځو او تاسې به د راز خبرو جوړونکي شئ چې پر موږ باندې خو برعکس تاوان راغی بلکې زموږ خو بیخي نصیب خوار شوی دی تاسې کله په غړېدلو سترګو کتلی دي دغه اوبه چې تاسې یې څښئ دا تاسې له وریځو نه راوړولي دي یا د دې وړونکي موږ که موږ وغواړو نو دا به سختې ترویې کړو نو ولې شکر نه باسئ کله مو دا فکر کړی دی دغه اور چې تاسې یې بلوئ د دې ونه تاسې پیدا کړې ده او که د هغې پیدا کوونکي موږ یو موږ هغه د در په زړه کولو وسیله او د اړو کسانو لپاره د ژوند متاع ګرځولې ده خپل عظیم پروردګار نوم په پاکۍ سره یاد کړه نو نه زه د ستورو په ځایونو باندې قسم خورم او که وپوهیږئ نو دا ډېر لوی قسم دی چې دا یو لوړ مقامه قرآن دی په یو محفوظ کتاب کې ثبت هغه د نه مسح کوي مګر پاک خلک یعنی په اوداسه سره دا د عالمیانو پروردګار نازل کړی دی نو آیا له دغه کلام سره تاسو بې اعتنایي کوئ او په دغه نعمت کې تاسو خپله برخه دا ټاکلې ده چې دروغ یې ګڼئ اوس که تاسو د چا محکوم نه یئ او په خپلې دغې انګېرنه کې رښتونی یئ نو کله چې د مړه کېدونکي ساه ستوني ته رارسېدلي وي او تاسو په سترګو کتونکي چې هغه مړ کېږي په هغه وخت کې د هغه وتلې ساه ولې بیرته نه راولئ په هغه وخت کې ستاسو په پرتله مونږ هغه ته زیات نږدې یو خو تاسو نه وینئ نو که تاسو ګمان کوئ چې د خپلو کړو له کبله به جزا ونه وینئ ولې خپله ساه بیرته نه راګرځوئ که رښتیا ویونکي بیا که هغه مړی د خدای د درګاه د نږدې کسانو څخه وي نو د هغه لپاره راحت غوره روزي او له نعمت نه مال جنت دی او که هغه د ښي لاس له خاوندانو څخه وي نو د هغه هرکلی داسې کېږي چې سلام دی تا ته ته د ښي لاس له خاوندانو څخه یې او که هغه له دروغ ګڼونکو ګمراهانو څخه وي نو هغه ته د میلمستیا لپاره خوټېدلې اوبه او دوزخ ته ننوتل دي دا هر څه بیخي حق دي نو ای پیغمبره د خپل لوی پروردګار نوم په پاکۍ سره یاد کړه